السلام علیکم ورحمت الله. الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې اتفاق او اتحاد کې ستاسو خیر دی. د دې مقصد دا شی دی چې همیشه مسلمانان باید اتفاق او اتحاد کې اوسېږي. اتفاق دغه دی چې ته زما په درد باندې پوهېږې، زه ستا په درد باندې. هر کله چې الله رب العزت یو چاته نعمت ورکوي، هیڅ کله هم د هغه غلطه استفاده ترې نه کوي. دغه انټرنیټ یا دغه پیسې دا یو نعمت دی چې الله رب العزت تا ته درکړی دی، نو ته ترې غلط استفاده مه کوه. د همدغې میډیا له لارې ته افغانان او مسلمانان ته کنځلې کوي، د همدغې میډیا له لارې مسلمانان له ځانه بېلوي، د همدغې میډیا له لارې خلک تکلیفوي. والله د دې پوښتنه به درنه کېږي. انسانان دنیا ته بېنومه راځي، ته داسې نوم پرېږده چې یو څوک افتخار در باندې وکړي. په ننګرهار کې وګورئ یو کافر دی، کلمه یې نه دی ویل ناکاموره. زموږ افغانان، زموږ ټول انسانان په افتخار کوي. دا څوک و؟ دی د صدق نه، اخلاص دا پکې و، هغه دی دا ملک یو څه ناڅه کار یې ورته کړی دی، جوړ کړی دی. زه د خپلو افغانانو همدارنګه د هغه مبارزینو نه چې هغه تاجک دی، ازبک دی، هزاره دی، هر څوک دی، که داخل دی که بیرون دی، مسافرین دي، یو غږ پې کوم چې راځئ د دې کنځلو بد الفاظو نه تېر شئ. یو کال اتفاق او اتحاد ته کار وکړئ. که چیرې په دې اتفاق او اتحاد کې ستاسو تاوان وکړلو، زم در سره کنځلې شروع کوم. پروا نه کې زه هم په میډیا کې به نور کنځلې کوم. تاسو یې ما ته کوئ، زه به بیا تاسو ته کوم. دې ته خو مبارزه نه وي چې ته ما ته بد رد وایې، زه به تا ته بد رد وایم. نه، د مسلمانانو واقع دی دا مظلوم ملت دی، واقع دی دا مظلومه خاوره ده، دا په ټولو باندې حق لري. په دې باندې مه خوشحالېږه چې ما انټرنیټ فعاله کړلو، بس راځه نن په لایف کې راشه او وایه د افغانانو پسې بد رد، وایه د خپل ملک پسې بد رد، راځه د خپل نظام پسې بد رد وایه. مشکلات په هر ملک کې راځي، په هر ځای کې راځي. هر چا چې اتفاق او اتحاد کړی دی، هغه ملک، هغه مشکلات ټول حل شوي دي. ملک یې د مشکلاتو نه ویستی دی. او واقع دی ډېر ښکلی وطن لرو، خو مظلوم دی. او چا مظلوم کړی دی؟ ما او تا مظلوم کړی دی. دا غیرتي او خطرناک ملک دی. سپر طاقت دی ته وایي، خو ما او تا صفر کړی دی. ما ورته ورته کار نه دی کړی. همیشه مو هغه منفي مبارزه کړې ده چې هغه همیشه زموږ ملک غورځولی دی، زموږ افغانان یې دربدره کړي دي. نو بیا هم په تاسو باندې غږ کوم، یو کال اتفاق او اتحاد ته مبارزینو کار وکړئ. په میډیا کې چې لایف راځئ، داسې الفاظ مه استعمالوئ چې تان افغان خفه شي. هغه چې هر څوک دی صرف افغان وي، دې خاوره کې زیږېدلی وي، هغه مه خفه کوئ. یو کال تاسو دا را خپل کوي، افغانان را خپل کوي. همیشه داسې مفکوره یا د همیشه د داسې فکر نه کار والی میډیا کې چې زموږ هغه ناپوه افغانان چې په څه باندې نه پوهېږي، ساده دي، هغه هم را خپل کو، پوه شي او دا فکر ورته پیدا شي چې والا دا ملک په ما هم حق لري. نو که چیرې ملک جوړوئ، خپل آینده غواړئ، خپل ښکلی ژوند غواړئ، خپل راتلونکی روښان غواړئ، نو یووالي ته کار وکړئ. یووالي کې مو خیر دی، په بې اتفاقۍ کې مو خیر نشته دی. سخت به سره وشړېږو بې اتفاقۍ کې. بالخصوص خپل مبارزینو باندې غږ کوم، اکثریت د خارج نه لایف کې راځي، داخل نه هم چنان. نو ځینې هغه خبرې کوي چې هغه د دې افغانستان لپاره په ګټه نه دي. نو بهتره دا ده چې تاسو د یووالي په خاطر کار وکړئ او هغه څه پخش کړئ یا په هغه څه باندې پلان ونیسئ، بیا پې لایف راشي چې هغه زما دا مظلوم ملت، زما دا مظلوم ولس چې هر څوک دي د دې سختو مشکلاتو نه وباسي. چې زموږ افغانان په عجیبه مفکوره باندې لګیا وي. همیشه دنیاوال همیشه په دې فکر کې وي، شپه ورځ دې لپاره کار کوي چې زه د خپل ملک څنګه د نورو سره سیال کړم، څنګه زه د خپل ملک ته ترقي ورکړم. زموږ افغانان شپه ورځ باندې فکر کوي چې زه به نن هغه پلانکۍ څنګه بې عزته کړم، زه به نن د خپل ملک لپاره داسې وران کار څه وکړم، داسې کومه خبره به وکړم چې زما دا ملک شاته لاړ شي. شپه ورځ د دې لپاره کار کوي. د خدای نه ویرېږئ. بس دی، بس دی. یو انسان چې په 50 کلو کې د دې فکر کار نه کوي که نه، د هغه نه غټ حیوان بهتره دی. والله غټ حیوان ته نه بهتره دی. یو پوله باندې خر بوزه، نو یو میاشت پې بوزه، یو میاشت بعد یې پرېږده، والله په همغه پوله به بیا سیده ځي. نو راځئ دردېدلی ولس، دردېدلی وطن دا را جوړ کړئ، نو انشاءالله په دې کې به مو خیر وي. السلام علیکم ورحمت الله.